طالبان ولې رسمي کابینه نه اعلانوي؟ تازه په دې اړه څه ویل؟ بلخوا کارپوهان څه وایي؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر سره شریک کړئ. ټولو نیوز لیکلي دي د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ټولو نیوز ته ویلي چې د اسلامي امارات په رسمیت نه پیژندل او د اساسي قانون نشتوالی د دې لامل شوی چې رسمي کابینه اعلان نشي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دې سربیره بیا هم دولتي بنسټونو کې کار په عادي توګه پر مخ ځي. د اسلامي امارات ویان زیاته کړه دا پړاو هم را رسیږي. اوسنی حکومت چې سرپرست دی دایمي بشي باید دې پړاو ته ورسیږو. د قوانینو او تشکیلاتو په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې پاتې دي. په هیواد کې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو 3 اونۍ وروسته سرپرست حکومت په یو خبري کنفرانس کې سرپرسته کابینه اعلان کړه. که څه هم په هیواد کې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو نږدې 3 کاله تیریږي خو لا هم د رسمي کابینې د اعلانېدو څرک نه لګیږي. ځانګړي 21 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرست حکومت پر راتګ سره د 1482 کال اساسي قانون وځنډول شو او د بل اساسي قانون په تړاو هم معلومات نشته. بلخوا کارپوهان په هیواد کې د ثبات لپاره د اساسي قانون شتون مهم ګڼي او وایي چې د اساسي قانون تدوین د سرپرست کابینې له مهمو دندو څخه شمیرل کیږي. د حقوقي چارو شنونکي عبدالشکور دادرس په دې هکله ټولو نیوز ته ویل د قانون په نشتون کې هغه حکومت نه ملت ته ځواب ویونکی دی او نه کولی شي چې ملت محاکمه کړي. په دې معنی چې کله قانون نه وي په کوم بنسټ یو مجرم محاکمه کوي. د سیاسي چارو شنونکي معین ګل څمکنی د اساسي قانون د ارزښت په هکله څرګندوي. زما په اند حکومت باید ملت ته مراجعه وکړي او د اساسي قانون بحث چې مهمه موضوع ده او په همدې توګه د رسمي کابینه اعلان کړي. تر دې وړاندې د انرژي او اوبو وزارت سرپرست په پکتیا کې په یوه غونډه کې په هیواد کې د قانون پر شتوالي ټینګار کړی و او هغه یې د هیواد یوه جدي اړتیا ګڼلې وه.